السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما ډیرو ورونو زما څخه دا غوښتنه کړې وه چې د جماعت د لمانځه اړوند دوی ته یو ویډیو تیار کړم. د دې ویډیو له لارې دوی ته د جماعت د لمانځه فضیلت او حکم او اړوند څه مسایل تشریح کړم. الله جل وعلا شانه دې وکړي چې دغه ویډیو او دغه څه معلومات د ټولو مسلمانانو خصوصا د هغه کسانو د استفادې وړ وګرځي چې زما څخه دا غوښتنه کړې وه. د جماعت د لمانځه تعریف دا دی چې دوه کسه سره یو ځای سوله بس هم دی کولی شي چې جماعت لمونځ وکړي. دوه کسه هم جماعت، یو به امام سي در مخه به سي، بل به مقتدی سي ورسره وبدلیږي. طریقه دا ده که چیرې دوه کسه وه په جماعت باندې لمونځ کوئ، په جمعواري باندې لمونځ کوئ، نو دا یو به امام وي په دې دوه کې چې هر یو د قرآن کریم ښه تلاوت زده و، په دیني احکامو په شرعي احکامو د لمانځه په احکامو خبر و، هغه د امام سي، بل به مقتدي سي. هغه امام به در مقتدي یو 4 ګوتې مخکې وي، مقتدی به 4 ګوتې تقریبا شاته وي، په راسته اړخ کې به ولاړ وي، راسته طرف ته به ولاړ وي، 4 ګوتې تر شا. ولې ځکه دا در مخکې والی په امامت په جماعت کې دا ضروري دی چې امام به تر مقتدي حتما مخکې، ولو که 4 ګوتې وي خو در مخه به وي، څنګ پر څنګ سره ولاړ و نه صحیح کېږي. او که یو شاته به هم نه دري بلکې راسته اړخ ته به یې دري، 4 ګوتې به دا مقتدی ته د امام تر شا وي. که دوه کسه یي همدوی کولی شي د جماعت لمونځ وکړي. د جماعت لمانځه حکم علماو لیکلي دي چې سنت مؤکد دی، ټینګ سنت دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او د هغه څخه راوروسته صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تمامو پر د جماعت پر لمانځه باندې پابندي کړې ده، همیشه توب ور باندې کړې دي. نو سنت مؤکد دی. حتی ډیر علما داسې وایي چې د جماعت لمونځ واجب دی، پرېښودل یې بې له عذره څخه ګناه کبیره ده، باید پرې نږدي. ولې خصوصا به د هغه کسان دپاره د جماعت لمونځ واجب دی چې قرآن کریم تلاوت یې په صحیح ډول نه زده، احکام د لمانځه په پوره ډول ورته معلوم نه، نو د هغوی دپاره به بیخي ضروري ده چې خپل لمونځونه په جماعت سره وکړي. څونې اندازه لمونځونه د ورځې 5 لمونځه ستا د ورځې 4 لمونځه باید دی په جماعت سره وکړي، حد اقل کم از کم 3 لمونځه دی باید په جماعت سره وکړي. که داسې که څوک وي چې همیشه د لمونځونه یوازې کوي او په جماعت باندې نه کوي او دا د عادت وګرځېږي په ورځو داسې چې د جماعت لمونځ نه کوي، نو په دې باندې سختې غاړې بندېږي او په ګناه کبیره کې اخته دی. دی باید ځان ته متوجه چې زه باید د ورځې په دې 5 لمونځو کې حد اقل کم از کم 3 لمونځه باید په جماعت وکړم. او که یو وخت پاته سي یوازې د ځان سره وکړي د عذر په خاطر پروا نه لري، اما که دا د ځان عادت ګرځېدلی هر وخت دی په داسې حالت کې وي، نو بیا یې غاړې بندېږي. فضیلت د دې لمانځه دا دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د جماعت د لمانځه فضیلت هغه کس چې یوازې لمونځ کوي او بل هغه کس چې په جماعت سره لمونځ کوي، 29 درجې د دې دوه تر مابین فرق شته. درجې د الله په نزد ډېرې لوړې دي. یوه درجه د ځینې روایاتو له مخې یوه درجه دونې اوچتوالی لري، دونې لویوالی لري لکه د مځکې څخه تر اسمانه پورې. د الله په نزد درجې ډېر غټ مقامونه دي. نو 29 درجې د جماعت لمونځ پر یوازې لمانځه باندې فضیلت او غوره لري. او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په د جماعت په لمانځه کې چې په صفو کې درېږئ داسې منظم درېږئ، اوږې او پښې سره برابروي، داسې نه چې په صفو کې مو کوږوالی مخکېوالی شاتوالی وي یا پرجې خالي ځایونه په د جماعت په لمانځه کې وي. باید صفونه مو ډېر منظم وي. که مو صفونه نه منظمول نو الله جل وعلا شانه به ستاسو په زړه کې اختلاف در واچي، بیا به ستاسو په مابین کې اتفاق او اتحاد نه راځي. او کوشش کوئ چې په اول صف کې ودرېږئ چې چاته ضرر نه وي په اول صف کې، ځکه الله او د هغه ملائکې پر اول صف باندې پر خاوندان د اول صف رحمتونه او درودونه وایي. حقدار د امامت څوک دی؟ باید موږ د لمونځ چې کوو جماعت کوو په یو څنګه چاپسي وکړو. حقدار د امامت هغه څوک دی چې ښه قاري د قرآن وي، عالم په سنت طریقې، عالم د لمانځه په احکام باندې وي، عالم وي، تقوادار وي، قاري وي. هغه په ټولنه کې په د موجوده انسانانو کې چې هغه غوره څوک وي هغه باید امامت ته پیش دی. و په دې شرط قرائت به وي، قاري به وي، عالم په سنت طریقې به وي او ځان به پر سنت طریقې برابر کړی وي. د فاسق، د فاجر، د ګناهګار
هغه کسان چې ژرې خري یا ژرې ماشین کوي د دوی امامت مکروه دی، ولو که قاري وي که ژره ماشین کړې وه که ژره کوچنۍ کړې وه تر یوه قبضې دغسې تر دا یوه قبضې ژره کوچنۍ کړې وه یا ژره خریلې وه که څوم بهترین قاري مګر لمونځ ورپسې مکروه دی. و یو وخت که پیښ شي پروا نه لري. همیشه مبارکان او نیکان خلک پرېښودل او په دغسې ګنهګارانو پسې لمونځ کول دا بیا لمونځ مکروه کوي. نو لازمه دا ده چې د لمانځه دپاره موږ په خپل ځانو کې په موجوده انسانانو کې چې دا لمونځ کوي غوره څوک دا پیش کړو، ځکه موږ ټوله په ده پسې اقتدا کوو. که دی د ده خپل د کالو برعت نه ساتئ، کالي یې پاک نه ساتل، بدن یې پاک نه ساتئ او دغه رنګ نور تقوا او پرهیزګاري په ده کې نه وي، نو موږ په ده پسې تړلي یو. دا زموږ لمونځ د ده د لمانځه پورې تعلق لري. که د ده په لمانځه کې نواقص یې نو زموږ لمونځو کې به نواقص پیدا کېږي. هغه خلک څه خبرې کوي وایي ځه بلا خو ما لمونځ وکړي د دې غاړې باندې کې کسیسو که نو دا خبره پکار نه ده. ستا دپاره ته چې کله یو کار کوې دنیوي یو کار کوې څونې فکر کوې څونې په احتیاط یې کوې، نو په عباداتو کې هم ستا ته پکاره دغونې احتیاط څه کار واخلې. په هر هغه چا پسې لمونځ ونه کړې چې هغه فاسق وي، هغه ګناهګاره وي. کوشش باید وکړې چې په نیک کس پسې لمونځ وکړې چې په سنت طریقه برابر وي، قرآن یې زده وي، په فقهي مسایلو باندې خبر وي او احتیاط کوي، ځان د برداریو او بدیو څخه ساتي. که بالفرض یې وخت داسې وسوله چې په یو غیر مستحق کس پسې لمونځ وکړي هم پروا نه لري، سره تر مکروه والي. اذان او اقامت هم دا د لمانځه لپاره د جمعه د لمانځه لپاره سنت دی چې باید اذان وسي او بیا د اذان وروسته اقامت وسي. اقامت او اذان تقریبا یو رقم دي، خو اقامت دا دی چې قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه ورپسې اضافه کیږي. اذان او اقامت هم د جمعه د لمانځه لپاره پکار دي، ولو که دوه کسې که څوم په مسجد کې نه که څوم په یو کوټه کې وي یا په بازار کې یا په یو دکان کې وي په یو پارک کې وي، په هر ځای کې چې وي چې کله چې جماعت کوي نو اذان به هم کوي او اقامت به هم کوي. دغه رنګه که څوک د جمعت لمونځ کوي هغه به دوه نیتونه کوي. که مې یوازې لمونځ کوي یو نیت کوم، که مې په امام سره لمونځ کوي دوه نیته به کوم. یو به نیت د هغه لمانځه کوم او بل به نیت د امام د اقتدا کوم. ډېر داسې کسان شته چې په امام سره لمونځ کوي اما د امام د اقتدا نیت یې نه کړي ورڅخه یېري. نو دا ډېره مهمه خبره ده، یو څوک چې د جماعت لمونځ کوي نو د امام د اقتدا او پیروي نیت به ورسره وي چې پلانی لمونځ کوم دغونې رکعتونه فرض دي او په دغه پلانکي امام پسې دغه لمونځ کوم، زما اقتدا په دغه حاضر امام پسې ده، نو نیت هم ضروري. بله مسله دا ده چې یو څوک څه وخت کولی شي چې د امام سره لمونځ ونیسي. که امام په رکوع کې ونیوي، امام پر رکوع ته ورغی د امام سره چې رکوع ونیول بس دغه رکعت یې ورسره ونیوي. اما که ستا څخه رکوع تېره کړله بیا که څوم ته ورغلې ورسره یو ځای کېږه به، اما هغه سجده هغه د رکوع وروسته چې کوم حالت تا د امام سره نیولی دی هغه دې نه دی حساب، هغه رکعت دې نه دی حساب. رکعت هغه وخت حسابول کېږي کله چې ته د امام سره رکوع ونیسې. که چې په رکوع کې امام ونیوي نو هغه رکعت دې ورسره حساب سو. اما که رکوع څخه تېره کړې وه ته ورغلې ورسره یو ځای څه که څوم دغه رکعت به دې حساب نه وي، هغه نور رکعتونه به دې حساب وي. مسبوق هغه چاته ویل کېږي چې امام یو رکعت ورڅخه تېر کړی دی ورڅ په دوهم رکعت کې د امام سره یو ځای سي. کله چې بیا امام سلام وګرځوي دغه مسبوق ولاړېږي هغه خپل پاته یو یا دوه رکعته یا درې رکعته چې دسه پاته هغه راګرځي. په څنګه طریقه یې باید راوګرځي؟ کله چې امام سلام وګرځوي دی به ولاړ سي د سبحانک اللهم څخه به شروع کړي، سبحانک اللهم به وایي او الحمدلله به وایي او ډک او پسې به سورت وایي. ولې؟ ځکه چې هغه اول رکعت چې د ده څخه تېر شوي که یو رکعت تېر یو رکعت په آخر کې ډک وکړي، که دوه رکعتو څخه تېر د امام وروسته شاید دوه رکعته کوي هغه به ډک وکړي. نو مسبوق هغه چاته ویل کېږي چې د لمانځه اوله حصه ورڅخه تېر وي په هغه دوهم او درېیم رکعت کې د امام سره یو ځای شي. بله خبره دا ده چې امام پسې کله څوک ولاړې مقتدی هغه څوک دی چې په یو امام پسې نیت کړی وي د لمانځه، دغه مقتدی به تلاوت کوي که به نه کوي. د مقتدي دپاره د احنافو په نیز باندې زموږ د احنافو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې هیڅ که په خفیه لمونځ وي د ماپښین او د مازدیګر لمونځ کې قرائت قرار ویل کېږي، په سهار ماښام او ماخوستن کې قرائت په زور ویل کېږي. په دا 500 وختو لمونځونو کې که ته په امام پسې ولاړ وي الحمدلله او قرائت به د امام تر شا نه وایه. اتحیات ویل کېږي سبحانک اللهم که هغه قرائت نو شروع کړی ته ویلی سي، که امام قرائت نو شروع کړی سبحانک اللهم ویلی سي، اما الحمدلله او قرآن قرائت به نه کوي. اتحیات به وایه، تکبیرونه به وایه، د رکوع او د سجدې تسبیحات به وایه، خو د امام تر شا قرائت چې الحمدلله او قرآن کریم سورتونه دي هغه به نه وایه، دا به سکوت کوي. دغه د امامت څه مسایل وي
الله جل وعلا شانه دې وکړي چې ستاسو د استفادې وړ وګرځېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.